دغه خوب ستا سرچپه کېږي در باندې بیا هر چاته خوب مه وایې. خوب معمولا څو ډوله دی. یو هغه خوبونه یي چې احلام یې بولي. احلام دغه خوبونو ته وایي چې ډیری وخت شیطاني یي، انسان په تشویش بوده شي، هغه خوب ویني، شیطان پکې داخلي. اما رؤیا بیا ځانګړی خوب دی، پرله پسې انسان ویني او یو مفهوم او پیغام پکې وي. تاسې چې کله خوب وینئ، رؤیا چې وینئ، شیطاني خوبونه خو چاته مه وایئ، ضرورت یې نشته چاته وایئ، هېڅ تشویش مه کوئ، چانه تعبیر هم مه غواړئ. او دغسې ځانګړي خوبونه چې وینئ چې تاسې فکر کوئ چې دغه خوب تاسې لیدلی او پیغام پکې دی او رؤیا ده، یعنې پرله پسې یینئ، څو وارې یینئ، دا بیا خپلو خاصو انسانانو ته چې اعتبار پرې لرئ هغو ته وایئ. هر چاته خوب مه وایئ. ځکه یوسف علیه السلام پلار یعقوب علیه السلام چې کله یوسف علیه السلام خوب لیدلی و چې بیا یې پلار ته قصه وکړه، هغه ورته وویل چې دا خوب دی بل چاته مه وایه. ځکه انسانانو کې کینه او حسادت او یو ډول دغه یي چې دغه خوب ستا سرچپه کېږي در باندې بیا. شیطاني خوبونه بیل دي. شیطاني خوبونه معمولا هغه دي چې انسان بیا په بشپړ ډول ذهن کې نه وي، ګډ وډ یو طرف او بل طرف دی لیدلی، کله فلم هلک په شان پیوځي کې، کله بل ځای کې. اما رؤیا کټ مټ د ذهن کې او یو پیغام پکې. هر چاته مه وایه. خوب تشویش مه کوئ، خوب په اړه هېڅ تشویش مه کوئ، خوب چې وپرېږدئ همداسې. اما تکرار یې که بیینئ، الله پاک ته سپارئ او په اړه دعا کوئ چې الله دغه خوب که ستاسې په ګټه یو خوب رښتینی خوب معمولا ستاسې په ګټه په تاوان مو نه وي. تعبیر د خوب په اړه علما فتوا ورکوي، اوسني معاصر علما چې چا نه تعبیر د خوب مه غواړي، ځکه فتنه ترې جوړېږي.